لالا عبرتونه مو دې پر راجګېږي څه راته راوخورې بیا دغې واده نه راکوي که څه ماشوم اول لږ صفا سي لږ سیریسه سي یو به دا زما دا تورې عینکې ولګوي هلته به د لږ دا پیشین بدل سي د ښه خو واده نه درکوي او دا خبره یاد لره دا واره که چیرې پاته کېدې واده د نه وسوی بیا به لکه صوفه که شپین ژیرې سې واده به د نه وي ګوره دار به ډېر ماډرنه کښېنې داسې غټ کښېنه بدل څه ځان بدل که بلکل خاموشه ګایشه ما خبره سره یې لکه څه دی بیا یې راکوي لاله او بیا یې راکوي سیریسه څه راځه محمد خانه دا خو د ډېر ښایسته ورور دی څنګه د دوی ځنډولی دی چې اوس د واده نه دی ورغوښتی وروره دا خو دارنګه ده ژولجنه که اره نجلۍ دی نه کوي بس نو شوق یې دا وایي چې زه د یو ښه کور د یو ښه خاندان کې واده وکړم مطلب ښه کله مه نه کوي لاله خو تا نه راغوښتی بس نو دی په دې وجه باندې لږ ځنډېدلی ښه ښه ډېر چټ ځوان دی لاله عبرتونه چې راوخوره دوی په زلباجان یم د ښه وخت عبرتونه څه راوخوره خو دغه به لور دغې هم راکوله حاجي صاحب تا دغې نه راکوله دا هلک څه یې خولې سوري زه خو په غوږونو ډېر سم نه اورم شکر دی چې نه اورې هغه یایې ډېره ښایسته کوټه یې جوړه کړې ده ښه ښه لاله زه پکې نه وینم چپ که مو نو دی بیا لور نه درکوي چپ که د غږ مه لرم ما ته تو دروند کښېنه ژولدین اکا زما ستاسې کور ډېر خوښ دی بس دغه دی زما ورور خو دم ویل دی انشاءالله د خولې خوند به د پښه وي دارنګه ورور مې نه دی ولاله سترګې خو مې پکې نه ښکاره کړي شوی نه نو تاسې خپل صلاح پر وکاستئ کور به مشوره وکړې بس انشاءالله ډېره خوندوره دوستي ده خود و چای راړې ورته زه ورته شرموم پښې مې وچې لاله ته ګپ کوه زما پښې وچې ډېره د نیکمرغۍ او ډېره د خوشحالۍ دوستي به وي انشاءالله خدای دې وکړي چې نصیب سره وشي هی څه دې پښې وغځولې پښې مې وچې شوې حاجي صاحب ده ما ته ورته ولاړې هلته غټ کښېنه اوس نو زه غټ کښېنستم پښې مې وچې چې ټول کړم هرنګه ټول کړم دا دی په بهار کې اوسېدلی دی هلته نو بس دا رنګه دی چې خلک آزاد وي د دغې وجې څخه دی دا بس کښېنستئ بیا پښې وغځئ خو ګرد عمر یې په بهار کې تېر کړی دا د لالا کالي دي دا د لالا کالي دا کاټن کالي ډول په غاړه ډېر ښایسته کالي دي ستا هغه څرنګه کالي دی صاحب ښایسته دي هی ډېر ښایسته کالي دي ډېر محمد وروره خوا به بدیې نه د ستا په ورور ما لږ د پاګل شک کوي یا حاجي صاحب بیخي لیونی نه دی نه پاګل دی دا په بهر کې اوسېدلی دی دغه اوس هم هلته تا سره ډرامې کوي دغه دنیا په ولګې ده یا حاجي صاحب لالا تک تور درواغ درته ما دنیا نه ده په ولګي غیته یې میږ مو ګوره له تا ورکږي اوس بیا ما ته دنیا ده په ولګي دا ګنې تا کله ما ته هلته راښول چپ که اوس یې دارنګه ډرامې کوي دی ګیپې کوي دی نه دی چې لاړ شي دارنګه ځای له هغه میپل ګرموي حاجي صاحب ته چای راړاس خوږې که ترخې یا کله ترخې وي کله خوږې وي ښه ښه اګرلي د ګړۍ بسکوټ سره راړه لالا صاحب ته خان هم راړي محمد وروره دا لمونځ او دا څه په ټیم کوي او ژولدین اکا تر موږ له مخه جمیله ځي موږ ورځو دوی په سب کې بیا ولیاړ وي لالا په تخبل ووایه ژوره تور درواغ یې غیته ما ماجت له نه لکه یا ته ګودلی شی له خلکو سره بیا اړوز جنجالونه کوي یا لمونځ اودس ډېر ښه کوي ډېر ښه په ټیم لمونځ کوي په ډېر په ټیم اودس کوي دی اوس بیا دغه بېبختي د ډرامې کوي ګپ کوي کوچریانې کوي ته خو ور ودرشولی تر ور ماته ګپ کوي ما کله ګپ کول ورور ته زیاته سیریسه سه حاجي صاحب د په شک کې واچوئ هغه دغه ستا رښتیا لیونی دی موږ دا د دوستۍ خبره له حاجي صاحب سره ډن کوو بس زیاته دا ستا ګپ ټوکي زیاته ایله کړه لالا ته څه سترګې زما رنګه کژې کژې کوې د بل په کور کې هم راخاندي چپک چپک راته یې فضل دا اوس سترګې څه به سوي دی څه دی چپکې دي که څه به سوي دي یا حاجي صاحب سترګې چپکې نه دي دا هغه دوی ډرامې کوي دوی اوس د ډرامو راوتلی ولی د ده بل رنګه د ګلاب رنګه ځواني ده استغفر الله انك لا تدرك کوم
ولګو اینې کې ولګو ګور دی لا ډرامې کوي ته خالد د دورنګ ته وګور دا اوس دی په کس دا سترګې درنګ کې پستر کې اینې کې ولګو سمې سترګې دي ازمانه سترګې یاره څه خبره محبت خانه سره دی ته به مې الګ شی باسي چې وکړم ته به متس کې په ما ولا ډیر ګران دی جوالدینه کا هیڅ کړم نه دی که خدای کول ستا لور چې ده ام به د اختر کالي وي ښه به په نس مړه وي ښه به خوشحاله وي کړتې زموارین یې زما پر غاړه دي خدای کوه ډېره بیا نازوم محبت وروره د ډوډۍ د کپړو خبر نه ده یو سیال خاوند ورله پکار دی پر ما لور ډېره ګرانه ده ستا پر تا ډېره ګرانه ده زه بیا هم دونې ګرانوم جلیبۍ وراړم پکوړې وراړم کیلې وراړم نن ترخه پاپړ او سیټینګ بوتل هم وراړم بله ورځ لالا تا هم کور ته راوړي وو تاسې ورندیا لاله هغه رنګه شان وراړم یا انشاءالله خدای کول د ده څخه به هم نسي بې باکه دی هم ډېر سیال سړی دی زویه څه وایم زیان د سیالۍ خوند به د نه وي محبت وروره کشنیان هم نسته زه به ورسم چای به در راواخمه ته یې به چای وکاستوي او بیا به دعا د خیر درته وکړم زما لور دا کشنۍ او زه تیاره د ورکولو په سوچ کې نه یم لالا تا دا شوي پاغله ده هغه بیا بل چا ته ورکړي ده که څنګه چې اوس دی بیا یې زما لور کشنۍ کشنۍ زه نه کوم پاغله لور یې وله ستا له ماتې څخه دا کشنۍ سوله اجي صاحب موږ ته اجازه ده چای نه کو کور د یا ته چیرې سره وکاستوي کور د ودان موږ زو خواري لرو بس زو الله دا صحیح دی موږ ته عزت وسم ډېره